سلامونه مې ومنئ ملګرو، امید لرم چې جوړ و روغ، خوښ او خوشحاله به یاست. دا جوړ کې چې جوړ و روغ به یاست ملګرو، که دا ستاسې لومړی راتګ وي زموږ چینل درسره فالو سبسکرایب کړئ، ځکه چې د ټولو نه مخکې موږ هر اپډیټ نوې ویډیو در تاسې پورې ژر در ورسېږي. ملګرو نن غواړم چې په دې اړه تاسو ته ویډیو جوړه کړم چې موږ تاسو څنګه کولی شئ له یوټیوب، ټیک ټاک، فیسبوک، انسټاګرام، ټویټر هره ټولنیزه رسنۍ تاسې کاروئ، څنګه موږ تاسې یو ویډیو را ډاونلوډ کړو په ډېر کم مصرف، بغیر له اپلیکیشنه، بغیر له داسې طریقې چې ډېره پیچلې، ډېره اسانه طریقه ده ملګرو. نو تاسې ویډیو مه سکیپ کوئ، تر پایه پورې وګورئ، ځکه په دې ویډیو کې زه تاسو ته یو داسې طریقه درښیم ملګرو، زه تاسو ته یو داسې طریقه درښیم چې ډېر په اسانه سره تاسې کولی شئ چې د یوټیوب د هر شي نه ویډیو را ډاونلوډ کړئ. ما ته ځینې ملګرو البته چې دا څو ځلې وویله چې دا څنګه کېږي، نو کوښښ مې وکړ دغه طریقه مې را پیدا کړه، ومې غوښتله چې ویډیو پرې جوړه کړم چې نور ملګري د دې نه استفاده وکړي. نو راځه ملګرو په ویډیو پیل کوم. لومړی به د یوټیوب په لومړي کومنټ کې ما تاسو ته زما د ټلګرام چینل لینک اچولی، نو پر هغه زما پر چینل به راسره جوین شئ. کله چې زما چینل ته رالاست ما به تاسو ته داسې یو لینک درکړی وي، البته لکه دغه لینک چې دی، داسې یو لینک به ما تاسو ته درکړی وي، نو پر دغه لینک به تاسې کلیک وکړئ، ځکه چې ما دلته دا جوړ کړی. نو اوس غواړم چې همغه بل ټلګرام ته مې ورواړم، په هغه کې طریقه در وښیم. نو راځه ملګرو پر دغه لینک چې مو کله کلیک وکړئ دلته، نو لږ لوډینګ نیسي چې دا مو بوټ وي، دا د ټلګرام یو بوټ دی. ښه موږ تاسو ته کولی شو دې څخه استفاده وکړو. زه ملګرو پر دې سټارټ آپشن به کلیک وکړم. دلته کله چې مو پر سټارټ آپشن باندې کلیک وکړئ، نو یو ګړی صبر ورته کوو. نو ملګرو موږ تاسو ته دلته اوس راپورته کړه چې تاسې غواړئ کومه ژبه انتخاب کړئ، پښتو، عربي، انګلیش، هندي، همدا بله ژبه ده ملګرو. نو هره ژبه چې تاسې وغواړئ هغه کې کولی شئ دې بوټ سره خبرې وکړئ او ویډیو یې ډاونلوډ کړئ. دلته اوس نو راځه ملګرو زه پر دغه پښتو ژبې باندې کلیک کوم. دلته ملګرو کلیک کوم پر دغه پښتو ژبې باندې، پر دغه ځای کې تاسې کلیک وکړئ. کله چې پر پښتو کلیک وکړئ نو اوس زموږ دغه بوټ چې دا ګرده پښتو ته اړ، نو دا دې ملګرو واوښتی. دلته لیکلي دي سلام د افغان بوټ ته ښه راغلاست. د دې بوټ سره تاسو کولی شئ چې په اسانه سره د فیسبوک، انسټاګرام، ټیک ټاک، یوټیوب، ټویټر باکس ویډیوګانې را ډاونلوډ کړئ. یوازې لینک ولېږئ، پاتې موږ کوو. نو راځئ ملګرو اوس موږ د دې ته څنګه کولی شو چې د یو ویډیو لینک ولېږو. نو زه تاسو ته ما خپله د یوټیوب نه ویډیو رااخیستې، نو غواړم د هغې ویډیو لینک ورته ولېږم. نو موږ ته اوس به لومړی راځو یوټیوب ته، ځکه داسې نه کېږي. دلته به زه داسې رالم یوټیوب ته، اوس به تاسو ته ګرده طریقه په عملي ډول در وښیم. نو ملګرو دغه ویډیو ده زه غواړم چې څنګه را پیدا کړم. لږ لوډینګ نیسي ملګرو، زما انټرنیټ ډېر ضعیفه دی. نو راځه ملګرو پر دغه ویډیو نه ورځم، پر دغه کاپي آپشن به کلیک واخلئ. پر دې چې مو کلیک واخلئ د یوټیوب به ووځئ. کله چې د یوټیوب نه ووتاست نو راباسئ، دغه بوټ ته به دغه لینک خالي ور واستوئ. کله چې مو پر لینک ور واستوئ نو اوس دوی تاته دا ویډیو دستي راپورته کوي. البته په بخښنې سره ګوره ویډیو هم راپورته کړه، خو خیر د هغې نه مخکې تاسې باید راسئ د دوی دغه دوه چینلونه یو ځای ورسره جوین شي په ټلګرام کې. لومړی چینل دی، دویم چینل دی. نو زه راځم د لومړي چینل باندې کلیک کوم. لږ لوډینګ نیسي چې کله دا دی ملګرو. نو راباسئ ملګرو دغه خانې ته به دلته راسئ، پر دا جوین آپشن به کلیک وکړئ. دلته کله چې مو دا کلیک وکړئ نو دا چینل جوین شي، نو بېرته شاته وځئ. دویم هغه باندې دغسې کلیک کوو، دویم به هم دغسې جوین کړئ. راځه ملګرو دویم چینل مې هم جوین کړئ. نو اوس هم بېرته شاته. نو موږ تاسې اوس ویډیو څنګه را ډاونلوډ کړو، دا موږ تاسې ته د ویډیو لینک ویډیو راپورته کړی، بیا به دومره هغه لینک موږ تاسې ته هغه بوټ ته استوو. نو دا دی ملګرو موږ بوټ ته لینک واستوئ. نو ملګرو ویډیو هم راپورته کړل، زه پر ویډیو کلیک کوم، البته چې اوس به ویډیو را پلی شي. دا دی ملګرو هغه ویډیو ده، تاسې خپله کتای شئ. او که غواړئ چې ویډیو به را ډاونلوډ کړئ، دا ستاسې ګالرۍ ته ولاړه شي، نو پر ویډیو به کلیک وکړئ او د ویډیو دغه درو ټکو ته به ورسئ. کله چې د درو ټکو ته ورغلاست نو په سر کې په لومړۍ خانه به کلیک وکړئ.
دلته به پر دې لومړۍ خانه کلیک وکړئ، دستي به دغه ګالرۍ ته پر دغه اپشن کلیک وکړئ. پر دغه اپشن دلته کلیک وکړئ ملګرو، نو بس سیده ستاسې ګالرۍ ته ویډیو اوړي، په ګالرۍ کې ذخیره کېږي. که کوم مشکل و بیا هم کولی شئ زموږ سره زموږ په ټلیګرام چینل واتساپ ګروپ کې ماته میسیج وکړئ. البته ملګرو زه نه کوم مریض یم، نو په دوایو کې مې یاد ساتئ، که څه ناڅه غلطي راسره شوي خپل کشر ورور ته بخښه وکړئ. نو السلام علیکم.